شيريني زخو أفغانم أفغانم شيريني. راغلي دكم زي دكم كلي جناي راغلي دكم زي دكم كلي جناي. ماذا بند جب الكلاون رازي ولا يا سيدة جزية وغانمة كبيادي كنت رغلي نخبي بدر باني واتك زورك ستات من نيويورك سوزيت القوارم ستات من نيويورك سوزيت القوارم سم سم سم. أول بدي أقاتل لا روشنما يا بتأثر كورم بس بنا غاړه د دانه دانه مړې دي ګل مخې جنې ستا عادتونه د یارې دي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. الحق او مپټوي حق وانتم تعلمون او تاسو خبرئ. دلته قیام د مانځه او ادا کول د زکات دلته د څو خبر ذکر الله جل جلاله یو دا خبره बाबा वतन दामो दादा वतन पमु बंदी ग्रांदे दा अफगानिस्तान पमु बंदी ग्रांदे दा अफगानिस्तान दाजम ज़ेबा वतन दाजम लैला वतन
بسیار مهمه به اساس هدایت و امر اپراسیونی کماندانی اردو ما شما در پیشروی داریم که این وظیفه به خاطر احتمال قطعات و استانهای اردو است. بسیار کوشش شده که احتمالات و بستان آماده میکنیم یک پروژه باید اجراش زموږ تاسو په مخ کې ډیر یو مهمه وظیفه ده او زه تاسو هغه وظیفې ته زه لیږم چې تاسو ډیر په ځیر سره هغه به اجرا کوئ د خپل وظیفې دپاره مکمل آمادګي ونیسئ. افسرانو بریدملانو سربازانو په دغه وظیفه کې موږ سره البته د مرکز نه د تیارو په واسطه د کوماندو یو ګروپ راغلی دی چې هغه تاسو سره په دغه وظیفه کې په دغه ګروپ د دشمن چې دلته شاته ځای شوی دی او د منځه وړو په خاطر باندې موږ سره مکمل همکار دی او همکاري کوي. انشاءالله تاسو به د دې د کوماندې لاندې اجرات کوئ. د محاربې دپاره هر کس موټر باندې مارش. مورا ټول په یو کور کړی داسې څو غواړو مونږ چې مو زخمونه لږ ټکور کړي داسې څو غواړو مونږ چې مورا ټول په یو کور کړی داسې څو غواړو مونږ چې مو زخمونه لږ ټکور کړي داسې څو غواړو مونږ بے وطن بے کفنا لاوارث افغان یو بے
وطنا بے کفنا لاوارسا افغان کچر اخلاص نو لپی غور کړی داسې سو غواړو مونږ چې مو زخمونه لږ ټکور کړي داسې سو السلام عليكم ورحمة الله. نستغفرك من سوق الشهوة إلى سوق الشبهة كما نستغفرك من أكل الخطوات إلى خطة الخطيئة. Lazım
خاورا د غازیانو د نن شمله د افغانانو دا پاکه خاورا د غازیانو د نن شمله د افغانانو ویاړو ورباندې لوړ زموږ نوم او نشان دی دا زموږ وطن افغانستان دی خدای ساتو سر و مال مو ترې قربان دی دا زموږ وطن افغانستان دی خدای ساتو سر و مال مو ترې قربان دی دا زموږ وطن افغانستان وطن وطن بوایو څو چې روح مو وي پتن عسکر یو د وطن عسکر یو د وطن 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 بوایو څو چې روح مو وي پتن عسکر یو د وطن عسکر یو د وطن لا 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 وطن زمونږ مور دا خدمت په مونږ کور د ټولو شریک کور دا خاین پکې مختور خاین پکې مختور خاین پکې مختور الله ته به ولاړ وي خاینان ټول مختورن عسکر یو د وطن عسکر یو د وطن 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 به وایو څو چې روح مو وي پتن عسکر یو د وطن عسکر یو د وطن خاین سره جنګېږو مظلوم سره اوسېږو د حق په لارو درېږو حق وایو نه هېرېږو حق وایو نه هېرېږو حق وایو نه هېرېږو کاروان د نه ودرېږي لټوي د غرو لمن عسکر یو د وطن عسکر یو د وطن 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 به وایي څو چې روح مو وي پتن عسکر یو د وطن عسکر یو د وطن دا خاوره به ګټمه په سرو وینو ساتمه وطن خپل جوړومه امنیت به راولمه امنیت به راولمه امنیت به راولمه مالیار یم د ګلونو جوړومه خپل چمن عسکر یم د وطن عسکر یم د وطن 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 به وایو څو چې روح مو وي پتن عسکر یو د وطن عسکر یو
اچولي عامر صاحب د دنیا غمونه په مخه کړم په داسې سمندر لاهو یم ما اوس زک تم لاسا چوم چې پناه راکړي دا غم نه دی ته د دې وطن خدمت کې دا وطن ستا معنوي مور ده د دې وطن خدمت په تا داسې فرض دی لکه څنګه چې د مور و پلار خدمت په تا فرض دی عامر صاحب زما مطلب دا نه دی ببین بچیم گپ مطلب بابا وطن سر ما شما حق دارد مرگ حق است و همین وطن است که ما شما را در حیات و در مرگ در قلب خود جای میده بنابراین دفاع از این وطن وظیفه فرد ما شماست زه د وطن په خدمت کې ناراض نه یم صاحب زه پوهېږم چې د دې وطن هر بچی خپل د وطن د خدمت نه ناراضه نه ده ستا مشکل څه ده صاحبه دا زما د ژوند ډېره ترخه خاطره ده نو بیا کومه داسې خاطره ده چې ستا زړه یې غمګین کړی دی نن به دا ټوله کیسه ماته کې دا راز به راته وې عامر صاحب زما د ژوند د ترخو خاطراتو نه یو ترخه خاطره یار د دې دواړه محبت چې زه ګورم خدای شته چې زیات خوشحالېږم خدای دې دوی ټول عمر خوشحاله لري خبره ته به ګل بدل خو کله چې په مونږ باندې خدای مهربانه شي او له خیر سره زمونږ په وطن کې امنیت راشي نو مونږ خپل وطن ته ځو خو د دې دواړه هلکانو جدایي ماته ډېره ګرانه ښکاري کاکا که تاسو دواړه په خپله کې جدا کېږي نو جدا شي خو موږ دواړه هېڅوک هم نشي جدا کولی هو کاکا که په افغانستان کې یو او یا دلته په پاکستان کې نو موږ به یو ځای اوسېږو آفرین بچو آفرین بچو مونږ او تاسو مسلمانان یو او بیا پښتانه یو په پښتنو کې یووالی او ایمانداري شرط ده زه یې بچي اسکول ته چې در باندې ناوخته کېږي وروره زه چې ځو نو تا خپل نوکری ده غټي سترګې دي ته دې میدان کې څه کوې ورک شه دې ځینه ګنینو څه زما د دوست په باره کې دې بله خبره وکړه نو ښه به درته نه وي ته پکې کوم ځای راغلی تا خبره دې پرېږده ګورو چې زموږ کې درته ډېر د وډبول بد دې نه شم کتی چې څنګه زه در باندې ګران یم داسې ته م در باندې ګران یې
دعوه د انسانیت کوئ او کار د شیطانیت کوئ دا څنګه اصول دي د اصولو خبره پرېږده د ځان خیر غواړه چې څه به کېږي به دا چې مونږ پولیسوالا ته خبر ورکوو په خوله لاس کې دی نه څه کتلي نه څه لیدلي او په چپه خوله د دې ذهنه لاړ شئ بالکل به ځو ولې به نه ځو راځه چې ځو خاصه پام کوه چې یو هم د خپل ځای نه ونه خوځېږئ که هر چا د چالاکۍ نه کار واخیسته د خپل مرګ ذمهوار به پخپله وي عتیق الله ته ورشه او د کارخانې مالک خبر کړه هغه د نیک پخپله راغی وګوره صاحب دوی ستا په ایماندارۍ باندې د بدنامۍ تور داغ لګوي په شاته باندې زهر شیندي ستا نیک نوم بدناموي آفرین تاسو دواړو نن ډېر د نیکۍ کار وکړو او تاسو ته به د دې نیکۍ اجر میلاویږي د نن نه پس به د دې کارخانې په باره کې ستاسو د دواړو خوله نه خلاصېږي ستا دا دوست به د بېغمۍ په خوب باندې ویده شي او ته به ورته ژاړې اوس به پولیس راشي ځکه چې تا خپل خوږ دوست ویشتو او د دې سزا به تا ته ضرور میلاویږي ودرېږئ قتل خو ده کړی دی انسپکټر صاحب او تا ته ټلیفون ما کړی دی هغه ځکه چې دوی زما د ایماندارۍ په بدله کې د بېایمانۍ په وجه د مالګې په ځای باندې زهر اچول دا یو افغانی دی انسپکټر صاحب او پاکستانی قتل کړو صاحب دا صحیح ده چې زه یو افغان یم او په خپل افغانیت باندې ویاړم ما ته د پاکستاني او د افغانستاني ترمنځ فرق نشته لر او بر پښتانه یو دي قتل دې خنزیر په خپله وکړه او د تهمت تور داغ په ما لګوي که خپل ژوند دې پکاري ځان قانون ته حواله کړه تاسو د لستوڼي ماران لاندې په دوستۍ کې زما پلار وژلو او ته هم دا ماښامه زوی ما دا خبره ونه کړي زما پلار قاتل نه دی هغه په پښتو په دوستۍ سر ورکوي خو هغه دا کار کړی دی هغه قاتل دی قاتل او زه د خپل پلار قاتل هېڅ کله نه پوهېدم زما پلار هېڅکله هم قتل نه کوي ستا په زړه کې څه وي راشه ما ووژله دا ارمان به دې پوره کړم ستا د پلار د مرګ نه وروسته ورک شئ دې ځینه ورک شه کاکا تاسو دا پوهېږئ که نه زما پلار د محبت څخه دی د وینې نه پلار مې د سر نه تېر دی خو د دوست نه نه دا پوت چارماغ دې د بل چا جیب کې واچوه پلار دې په دوستۍ وفا ونه کړ نو ته بیا څه وکړې ته د یو قاتل زوی ته به هم قاتل یې
شکریا بریتمل د ګمبيري ګارنیزون. څه مشکل لري؟ هریزه لخصتې لپاره صاحب. بچی څومره وخت شو قانوني رخصت نه د استفاده نه ده کړې؟ حدود د 4 میاشتې کېږي صاحب. بچیا هر منصوب د اردوی ملي مال کې یو میاشت د قانوني رخصت نه استفاده وکړي. هر مشکل چې درته پیدا شو د رخصت اضافه رخصت شي ما سره کولی شي ټلیفوني ارتباط ونیسي چې ستا معاش وضع نه کوم خپل مشکل ما ته په ټلیفون کې بیا ووایه. اوس پیژند ته لاړ شه چې ټکس رخصت درته جوړ کړي ټاپۍ کې پخه لاړ شه. دوسته دا راته ووایه چې زما د زوی څه معلومات شو. نه تر اوسه به ورڅه معلومات نه شته خو امید لرو انشاءالله تعالی چې پیدا به شي. څوک چې په دې 20 کالو پیدا نه شو نو د دې نه وروسته به څه پیدا شي؟ دا راته ووایه چې حمید څنګه دی؟ ښه دی او که نه؟ هغه اوس بلکل ښه دی پوهېږي او د پولیسو یو لوی افسر دی. بیا خو شکر دی چې زما د خوږ دوست زوی د پولیسو یو ایماندار افسر شو او زه ورته خجالت نه شوم. دا زما د افغانیت او پښتونوالې یو فریضه وه چې ما سر ته ورسوله. او بلکل زه دا منم چې تا خپله ایمانداري وښودله. دا خو شکر دی چې ته د محبس نه خلاص شوې. کوم قلب چې تا زما خولې ته اچولی و د هغې قلب د خلاصېدلو امر راته وکړه. نه هېڅ کله هم نه. پام کوه چې هغه د دې راز نه خبر نه کې چې هغه زما په پیسو د پولیس یو افسر شو. که هغه د دې راز نه خبر شي نو کیدای شي چې په خپل ځان څه وکړي. ځکه چې هغه تر اوسه پورې ما د خپل پلار قاتل ګڼي. اخر تر کومه پورې به ته دا راز پټې؟ تر هغه پورې چې هغه په دې حقیقت پوه شي چې زه د هغه د پلار قاتل نه یم بلکې زه د هغې خواخوږی یم. هر چیرې چې اوسي خوشحاله او کامیابه اوسي. خبر شو دا وخت څوک دي؟ په دا وخت کې پورته راکړه. هلو هسې ځان نه راته ډاکټر مو جوړوه. صحیح خبره کوه د مقصد خبرې ته راشه. هسې شپ شپ مه کوه. ښه نو ته ما په پیسو باندې اخیستل غواړې؟ وایي د اصل نه خطا نشته او د کم اصل نه وفا نشته. زه اصل یم چېرې خطا به ونه کړم او پاتې شوه ستا د کم اصلتوب خبره نو د دې انجام به ډېر زر وینې. دا ولی لکه د کیب خلکو بر راوځئ بر د کلي خلکو چا ته وایم چګړې د کیمپ خلکو تاسو ټولو ته دا وایم چې په 3 ورځو کې کیمپ خالي کړئ او که هر چا د مسکین خان د امر نه انکار وکړ نو تاسو پوهېږئ چې د هغه انجام به څه وي. وروره دا د ښه پته ده چې موږ مهاجر یو او دلته پناه اخیستې ده. پاکستان حکومت موږ له دلته د اوسېدو دپاره ځای راکړلی. تاسو ولې وباسئ؟ مسکین خان یو بېتاجه پاچا دی. هغه د دولت نه ویرېږي. هغه غواړي چې دلته یو کارخانه جوړه کړي. کارخانه هغه کو کارخانه جوړوي او کار څه جوړوي. موږ بغیر د حکومت نه بل هېڅوک هم د ځای نه نشي ایستلی. په ویستوغو به مو باسو که په زور او که په رضا. خپله دیرت نه وته ورشه مسکین ته وایم چې تور کارخۍ څونه ښایسته زرک مه جوړوه چې دې غونډې ټوپونه مه وهه د باد په مخکې چې ته هېڅ شی نه دی آینده دې مقصد لپاره دې ګیم ته رای نه شي
که راغلی د خپل غنیمت زیره شي فقیریت زنده‌باد تاسو کله نه راغوستې مو ته اوس راغلی دومره انتظار دې راباندې وکړو ولې دې ته مې نه وایي څه وده زړه سره دومره غوسه مه کوه ما ته وګوره تا سره دا غوسه خوند نه کوي تا سره خو ستا خندا او ستا ادا خوند کوي تا ته پته شته چې ته څومره لیټ راغی پوره 2 غنټې او لا ما ته وایي چې ما سره په خندا باندې خبرې کوه زه چې تا سره څومره مینه کوم ته ما هغومره خفه کوې نه نه داسې هېڅ خبره نشته زړه سره چې څومره را سره مینه کوې د هغې نه 1% در سره زه مینه کوم خو څه وکړم د پولیس ډیوټي ده کله د یو غم کومه کله د بل غم کومه تا سره د خلکو پروا شته چې هغې تا ته خیرې ونه کړي خو زما پروا د سره نشته خو ښه ده چې زما زړه ستا په عشق کې سوځي اوهو ښه ده زړه سره دا ځل راله بښنه راکړه بیا به داسې نه کوم او ما ته وګوره اوس یې تندي نه 12 بجې خوا کړه او لږ په مینه راته وګوره
باباجي زه د توکل شالور یم او زه د بېخور یم. زه دا ویل غواړم چې دلته یو جومات جوړ شي چې دا ټول مسلمانان پکې لمونځونه کوي. بچې موږ دلته ارام اوسېدو ته څوک نه پرېږدي، پاتې لا مسجد جوړېدلو. ولې بابا دې کې د چا څه غرض دی؟ دا خو د پاکستان ځمکه ده او د پاکستان حکومت دا ځمکه افغانستان خلکو دپاره ورکړې ده. تاسو خو دلته میلمانه یې او میلمانه خو د الله دوستان وي. بچې دلته داسې بدبخته خلک پیدا شوي دي چې میلمه ته د میلمستو په ځای زهر ورکوي. د هغې بدبخته انسان نوم مسکینی دی. زه مسکینی زما نوم مسکینی دی. زما د کسان نه خو ستاسو حیا ونه شوه، خو زه به تاسو ته حیا وښیم. ما دلته د الله کور جوړول غوښتل، خو الله ډېر مهربانه دی. د خپل کور جوړولو نه مخکې یې زما کور جوړ کو. اوس که هر څه کېږي زه به هم دې هلک سره واده کومه. ولې لالا ستا دا حال د چا د لاسه؟ ګوره سکندره، ته زما ورور یې، نن چې په ما غیرتونه کوي کوم وخت به یې وکړي؟ لالا تر ننه پورې چې تا څومره جرمونه کړي دي خو ما په هغې خاورې اړولي دي. ستا د دې حالت په لیدو باندې خو د یارې نه زما اختان ودرېده. نه پوهېږم چې زما به څه کېږي. هغه بې غیرته زموږ په وطن کې ماجر دی او چې ماجر مو ووهي نو د دې وطن خلک هم ژوندي په ځمکه کې ښخ کړي. ولې ته د یارې په ورځ پیدا شوی او څوک چې رېدلي دي هغه بایللی ده. دا خبره مه کوه لالا، ما د غیرت تاور دی د یو څو پیسو دپاره خرڅه کړې ده. د خلکو په سترګو کې مې خاورې اچولي دي خو ته مې بې ګناه ثابت کړی. خو ته هېڅ فکر مه کوه لالا، که د هغې ارامخور حالات ما ستا نه بدتر کړی نه وي که نه، نو زما نوم به سکندر نه وي. تا سره زما دا وعده ده، نو
بیا ته ورشه خپله واده پوره کړه او زما توی شوي وینې بدل واخله کنه زه به دا هېر کړم چې سکندر زما ورور دی هغه خو له سواله څخه کول پکار دی ځکه چې هغه د خپل څادر نه بېل ایستي د هغه سره زما ټول کاروبار د خاورو سره خاورې شو چې هغه زما کاروبار د خاورو سره خاورې کوي نو د دې نه مخکې به زه د هغه سر د هغه د تن نه جدا کړم او د دې دنیا نه بیا رخصت کړم بابا خیر خو دې که نه ته په کومو سوچونو کې ناست یې ستا طبیعت خو ټیک دی که نه 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 بس داسې هېڅ خبره نشته زه ټیک یم بس خپل کاروبار ته لږ په سوچ او بیا تا ته خو پته ده که نه زما کاروبار ډېر غټ دی او زه یوازې یم بس دې ته مې لږ دا سوچ و بابا د تا نه بغیر زما دې دنیا کې څوک هم نشته دی الله دې وکړي چې ستا ټول غمونه ماله راشي او ستا په ژوند کې ډېر خوشحالۍ راشي دا خبرې پرېږده بچې ته په خپل پړی باندې دھیان ورکړه خپله پړی کوه چې سبا د نه څه جوړه شي ځه خپل سبق وایه ځه شابه شابه د پولیسو امیر صاحب څومره چې دې زه ناخلاله کړی یم که نه زه مې دې په هغه خولې چې زه به په تا باندې دا دنیا ناخلاله کړم ټول دنیا به در باندې ناخلاله کړم څومره ښه کار کوې خو اصلي کار دی د پوډرو دی د پوډرو خو په دې کارونو باندې د قانون په سترګو کې خاورې نشي اچولی زما په خیال چې کس د غلط کړی بیا ته څه ثبوت لرې چې په ما دعوه کې زما کاروبار د خلک سره ښه کول دي د پوډرو کاروبار کوونکي د انسانیت دښمني د انسانیت خو په دې خبرو رانه ځان نشي خلاصولی نورې خبرې به په تاڼه کې کوو کانو ارست him! څنګه چل دی وخلو خوند وکړو که نه تا په دې لاسونو باندې زما ورور والی او که نه ماجر سړی د ځان نه دې راته گورنر جوړ کړی دی نن به دې دومره وام به دې وام چې ته به هر یو پاکستاني ته سلوټ کوې سلوټ سلوټ به کوم خو د دې ملک ایماندارانو ته نه تا غوندې شیطان ته تا غوندې شیطان په هر ملک کې پیدا شي د هغه ملک نوم به بدنام بیا دې اوس د خپلې بدنامۍ انجام وګوره انجام هغې کیم کې به زما ورور کارخانه جوړوي او که بیا چېرې زما د ورور مخې له راغلې که نه نو انجام به دې مرګ وي مرګ هر ملک کې دا ایمانداران افسران زیات دي که هغه ایمانداران په تا خبر شي که نه نو زما نه به ستا سزا پته وي سپېټره زما یو خبره واوره چې ما ژوندی پرېنهدی که ته ژوندی پاتې شم که نه ته به مړې اوچت کې دی او چرته دشت کې وغورځوئ چې د قارغانو د خوراک
چې شیطان او ته ته جوړ دا پته نشته چې شیطان ماته په شیطانۍ کې چې پیش کوي چې زه هغه څو خبرې کوم چې غواړم تا اوچتې کرسۍ ته اوچت کړم زه پوهېږم چې ته یو ایماندار پولیس افیسر یې ګورئ تاسو څو څه ځله ماله رپورټونه راکړي دي او ستاسو رپورټونه صحیح دي نو تاسو خپل ځان ماته ولې نه ښایي په پښتو ماین او د اسلام یو خدمتګار یم کوم سړی چې په دې ملک کې د وسلو کاروبار کوي زه نه غواړم چې هغه شیطان یو ټرک وسله خپل ګودام ته ورسوي ګوره د هغې د ټرک نمبر یا د هغې د ګودامونو څه پته درته شته یا تا ته دا پته شته چې دا انسان دی څوک کوم چې دا ملک ورانول غواړي زه به دې په هر څه پوه کړم هلو 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 دا خبر چې دا کس څوک دی چې ما له ټول رپورټونه راکوي کس سره ملاوېدل ضروري دي د ژوند خیالونه امیدونه مې بدل شول د چا په غاړه کې چې ما د سرو ګلونو هار لیدل غوښتل هغه مې نن په سرو وینو رنګ ولیده ته خو زما په زړه کې د مینې داسې ځای نیولی و لکه د شاته مچۍ چې په ګبین کې ځای ونیسي خو نه پوهېږم چې د ده په زړه کې به زما لپاره مینه وي او که نه پتا باندې ودانیم زستا د مینې قدردانیم زه خو افغانیم شیرینې زه خو افغانیم شیرینې زه خو افغانیم شیرینې زه خو افغانیم شیرینې ټول افغانان دي د احمد شاه بابا بچیان دي واره واره په ټول جهان دي پښتانه ټول افغانان دي د احمد شاه بابا بچیان دي واره واره په ټول جهان دي زه په غم باندې
پریشان یم زه په غم باندې پریشان یم زه خو افغان یم شیرینې 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 خیبر در خلار د تلو راتلو دا بے خبرو په کابل کې افغان یو دی د افغان په ننګ مې وتړل تورا ننګیالی د زمانې خوشحال خټک یم فخري افغانه جانانه فخري افغانه جانانه فخري افغانه جانانه فخري افغانه جانانه کا پاکستان کې دوی اوسېږي کا انګلستان کې دوی اوسېږي کا ټول جهان کې دوی اوسېږي کا پاکستان کې دوی اوسېږي کا انګلستان کې دوی اوسېږي کا ټول جهان کې دوی اوسېږي دعا کوم دعا ګوي هر زمان یم دعا کوم دعا ګوي هر زمان یم زه خو افغان یم شیرینې زه خو افغان یم شیرینې زه خو افغان یم شیرینې